السلام علیکم زما ګرانو خویندو، خصوصا په هغو باندې چا باندې زکات فرض دی. ګورو ورونو، زکات څلورم بناو د اسلام ده او نه ورکول یې ګناه کبیره ده. په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی چې نصاب نه زیات څونه مال دولت لري هغه نه باید 2.5% مسکینانو او فقیرانو ته ورکړي. د همدې دپاره چې ستاسو زکات په ورکړه کې موږ هم څه اجر لاسته راوړو، موږ زکات بینک په قمر کې جوړ کړی. ستاسو د زکات پیسې به په هغه پروژو کې مصرفیږي کوم چې د قرآن د سورې مایده د آیات مطابق دي، د قرآن او حدیث په رڼا کې انشاءالله. قمر 100% د ډونیشن پالیسي لري. تاسو یو روپۍ هم موږ ته راکوئ، موږ ډایرکټ همغه بخش کې مصرفوو. د اداري مصارفات ته موږ یو روپۍ هم ستاسو پیسو نه اخلو. همدا وجه ده چې موږ تاسو کله رپورټ درکوو نو 100% د پیسو رپورټ درکوو. موږ الحمدلله ورونه لرو په ټول افغانستان کې او په مختلف دنیا بخش کې چې موږ ته اداري مصارفات لپاره خاص خپل صدقه راکوي. نو راځئ دغه اجر کې تاسو به انشاءالله د مبارک میاشت رمضان کې اخلئ، موږ هم سره شریک کړئ. راځئ موږ ته اجازه راکړئ چې ستاسو زکات پیسې موږ خپل زکات بانک کې واچوو، په هغه پروژو کې مصرف کړو چې نه فقط ستاسو به زکات ادا کیږي بلکې تاسو به صدقه جاریه هم جوړیږي. که ته یو یتیم ژوند جوړ کړي خپل زکات پیسو باندې، نو هغه هم ستا زکات ادا کیږي، هم صدقه جاریه ته جوړیږي. همچنان موږ مختلف پروژې لرو چې څنګه کولی شو خلک په خپل پښو ودرو. نو بهترین ځای دی چې خپل زکات پیسې مصرف کړي. ورونو خویندو، راشئ موږ ته اجازه راکړئ چې ستاسو په دې اجر کې او ثواب کې موږ هم شریک شو. په بدل کې ته رپورټ درکو چې ستاسو پیسې موږ کوم ځای کې مصرف کړي، چاته مو ورکړي او څومره مو ورکړي او کوم ځای کې مو ورکړي دي. که زموږ رپورټ سره قانع نه وي، ته په خلاصه تڼۍ سره موږ نه بیرته خواهش کولی شي زما پیسې موږ ته بیرته راکړئ او موږ به خوشحاله یو. ماشاءالله، راځئ چې موږ خپل سره لاس یو ځای کړو او د مسکینانو او فقیرانو ته په یو سیسټماټي ډول باندې کومکونه وکړو تر څو پورې خپل په خود باندې ودرېږي. تاسو کولی شئ چې خپل زکات پیسې زموږ اکاونټ ته ولېږئ. تاسو کولی شئ خپل زکات پیسې آنلاین موږ ته راولېږئ. تاسو کولی شئ په افغانستان کې زموږ اکاونټ کې ولېږئ، په حوالې منی ګرام یې راولېږئ. که زموږ اکاونټونو ته پیسې لېږي نو لطفا زکات په کمنټ کې ورته ولیکئ تر څو موږ پوه شو د زکات پیسې دي او موږ زکات پیسې د زکات د شرایطو باندې مخته ځو چې کوم شریعه الله او قرآن موږ ته هدایت کړی دی. ورونو خویندو، زه واقعا خوشحاله یم چې مبارکه میاشت رمضان راغلې ده، تر څو پورې په دې زکات بانک کې زه هم برخه واخلم او د غریبانو او مسکینانو په مخ باندې مسکا راولو او د الله سبحانه وتعالی نه موږ رضایت لاسته راوړو. هغه ورونه چې کوم زکات پې نه دی فرض شوی او فقط صدقه ورکوي، نو تاسو نه خواهش کوم کولی شئ خپل هیلپرز کلب کې ځان ثبت کړئ او چې هر څه مو وس کېږي هره میاشت موږ ته راکوئ. او البته موږ هره میاشت هغه ورونو ته رپورټ لیږو چې کوم موږ ته میاشت پیسې راکوي تر څو پورې موږ ستاسو پیسو څه کړي دي. زموږ وظیفه دا دی چې په عدالت او عیار سره کار وکړو او ستاسو وظیفه دا ده چې موږ باندې یقین وکړئ او په بدل کې موږ نه رپورټ وغواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.